جرمني وايي طالبان افغانستان ناسم لوري ته بیایي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیره پاکستان ته تللې او هلته یې په یوه خبري کنفرانس کې ویلي چې طالبان ناسم اړخ ته روان دي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربروک سهشنبه د غبرګولي پر 18 نیټه له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو سره په ګډ خبري کنفرانس کې په افغانستان کې د بشري ناورین د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. هغې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالب مشرانو ته پیغام واستوي چې پر ناسم لوري روان دي. د مینیت پاکستاني رسنیو د راپور په حواله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دغه ګډ خبري کنفرانس کې د افغانستان اوسنی وضعیت اندېښمنونکی بللی او په دغه هیواد کې د انساني ناورین د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. پاکستان ته د بیربروک د سفر موخه د دغه هیواد له چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره جرمني ته له ګواښ سره د مخامخو افغانانو پر لیږد له افغانانو سره د مرستې د افغان میرمنو د حقونو خوندیتوب او پر طالبانو د فشار راوړلو پر ډیرېدو خبرې اترې بلل شوي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات در سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.